سلام ګرانو دوستانو، هیله ده جوړ او روغ وئ. نن درته د ګلپاڼې مرکه خپروو چې دا مرکه یې د BBC سره کړې ده. هیله ده تاسو تر پایه ویډیو وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر څو کله شي نور ویډیو هم زموږ سره په آینده کې تعقیب کړئ. مننه. ملک دې کوم یو خوښ دی؟ خپل. मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर. راځي دی فیلډ ته، میوزیک فیلډ ته پکار ده چې خپل فیملی سپورټ یې کړي په هر لحاظ. ګلپاڼې ډرایوینګ دې د چا نه زده کړی دی؟ ډرایوینګ خو ما په خپله یې زده کړی دی، چا نه مې نه دی زده کړی. ډېر مخکې مې زده کړی و اټومیټیک کار باندې. څومره وخت یې ولګېدو چې زده دې کړو؟ لږ ټایم ولګېدو، 1 month کې سټریټ روډز باندې به مې ډرایو کولو. ایزیلی ما ته زده شو. د پېښور د پښتونخوا په دې معاشره کې د نارینه ګاډي چلول خو څه مسله نه ده، خو زنانو ته ډېرې مسلې دي دلته. تا څنګه داسې ګاډي ته एकदम کېناستې دی او چل دې زده کړو او اوس په دې لارو باندې داسې دا ګاډي چلوې؟ زما خو شوق و، زما خو چې زړه کې راغلي ما هغه کړي دي. که هغه زما سنګینګ شوق و ما کړی دی، شکر دی سکسسفل شوی یم. که هغه ډرایو دی نو ما ته پکې داسې څه مشکل نه ښکاري او خلک په بد نظر ګوري. آی ډونټ تھنک سو. دلته ډېرې ښځې ډرایو کوي په پېښور کې، ګاډو ته ناستې وي، جینکۍ وي. دومره دغه خبره نه ده دلته. دا څومره چې په هنر کې زړوره یې، ګانو کې، موسیقۍ کې، ما دې په کور کې ولیدې، دغسې په ډرایوینګ کې هم زړوره یې. ناټ بیډ. رش کې زه ډېره بیا ویرېږم. د څه نه یېرېږې؟ زه وایم چې زه د چا کار، زه د چا ګاډی ونه وهم یا څوک زما ګاډی ونه وهي، په دې نه یېرېږم. نور خو څه نه یېرېږم. نو چا سره د اکسیډنټ چېرته کړی دی؟ ګاډی دې والي دی یا چا ته دې ګاډی والی؟ شروع کې ما اکسیډنټ کړی و، شاته نه ما چاته ګاډی وهلی و، خو بیا هغوی زما پیچه نه پرېښودله، کوره پورې ما پسې راغلی و. او چې هغه ته پته ولګېده چې دا خو او مای ګاډ ګلپاڼه ده، نو بیا هغه زه بالکل پرېښودمه نه. ما ورته ویل خیر زه به درته پې کړم، زه به درته نوی ګاډی والم ایون، بټ هغې زما زه یې نه پرېښودم. وایي نه. نو پیسې غوښتې؟ پیسې نه غوښتلې، بټ هغه صرف ما سره خپل خبرې زیاتولې. ښه، لکه ستا مطلب دلته زنانو ته ستونزې شته، مسلې شته چې ډرایوینګ کوي؟ زنانه عام آرډینري زنانه ته به نه یم، بټ چې زما په شان پبلیک فیګر وي نو ډیفینټلی د هغې ته به وي. چې ګاډي چلې او په اشاره کې ودرېږي او چېرته شیشه کې د خلک ویني خپل مینهوال، ځکه چې ستا خو په لر او بر هر ځای کې مینهوال دي. داسې ډېر کم کېږي چې زما د ګاډي شیشې همیشه بلیک وي یا ورته پرده لګېدلې وي. ډېر داسې ریئر شوي دي چې زه چا کتلی یم، خو دا ده چې بیا ما فالو کوي کوره پورې. ما فالو کوي نو زه به څه وکړم؟ زه خو ورته ویلی نه شم چې ما مو فالو کوئ. لاره ده، د هغه پې حق دی، زما هم پې حق دی ډیفینټلی. لکه د هغې له فین له خو خلک اټوګراف ورکړي ځان ته. زه اوس کوم ځای کې اوسېږم دلته خو چې زه څنګه انټرویو کوم نو زه ووایم چې دا ګاډی ما فالو کوي، پلیز سټاپ اټ، دلته سټاپ کوي، واپس یې کړي. خو آرمي ایریا ده، دلته خو دا خبرې نشته. زه چې څنګه راشم په چیک پوسټ باندې یا دا سیکیورټي ګارډز ولاړ وي، خو الریډي ګارډز په ګیټ باندې دي او سیکیور علاقه ده، آرمي ده ټوله، نو خپله واپس شي. د پښتونخوا په دې حالاتو کې چې دا کوم دي، ځان سره د سیکیورټي د وجې دپاره یا د دې دغه دپاره ځان سره وسلوال ګرځې؟ جی ها بالکل ګرځوم. زه چې چېرته کانسرټ ته ځم یا بهر ځم نو بالکل ما سره سیکیورټي ګارډ وي. زه چې کانسرټ ته ځم ما سره ګارډز وي. د ګلپاڼې په دې هنر کې څه هدف دی؟ آیا تا دا هدف ته ورسېدی که نه؟ ستا نور هم څه مقاصد شته؟ آی
خپل هدف ته ورسېدم. زه سوچ کوم چې دا خو زما اوس فلحال شروعات دی. لا خو ما د پښتو دپاره هېڅ نه دي کړي. دا څه مې چې وکړه دا ډېر کم دي. د خپل being an educated girl زه غواړم چې دا فن نور مخ په وړاندې بوځم او زما په وجه دی دا فن ډېر نور مخکې ترقي وکړي، کامیاب شي، ډېر ښه ایجوکیټډ خلک راشي ورته او ښه کار پکې وکړي. چې کومې جینکۍ راتلل غواړي دې هنر ته او هغوی ته کومې ستونزې دي، نو په دې کې هغوی سره کورنۍ او ټولنه څه مرسته کولی شي؟ I don't know چې د هغوی د فیملي څه سوچ وي، څه تھینکینګ وي، بټ زه خو وایم چې راتلل غواړي نو بلکل پکار ده چې سپورټ یې کړي. افغانستان ته دې هم ډېر سفرونه شوي دي، بلکل ډېر ستا خو ډېر مینهوال هلته هم دي. بلکل ډېر زیات شوي دي. زما افغانستان ته هم ډېر زیات دي. په ټول ملکونو کې چې کوم زیات ما وزټس کړي یم په افغانستان کې افغانستان خلک خو ډېر زیات داسې هاسپټیبل دي، هاسپټیلیټي زیاته ده هلته او زه سوچ کوم چې هغه ځي خلک چې څومره ریسپیکټ ورکوي آرټسټ ته نو ډېر د زړه نه ویلکم کوي، ډېر خوشحالېږي آرټسټانو ته اسپیشلي د پاکستان نه چې راشي ډېر زیات ویلکم کوي. ښه، او حکومت دغه ځای ولس هم درته چې څنګه د ولس درسره مینه کوي، دا خلک درسره مینه کوي، حکومت هم دله هغه رنګې مینه درکوي، هغه رنګې دغه درته هرکلي درته وایي؟ جی بلکل، زه تللی یم ډېر ټایم ما کانسرټس کړي، هلته ما پاکستان امبیسي کې کانسرټ کړی دی، هلته ما ډېر ښه ښه ټي وي شوز کړي دي. زه ډېره خوشحاله راغلی یم. دلته په دې سیمه کې ډېرو هنرمندو ته ډېرې مسلې پېښې شوي دي. کېدای دی د تعلیم په ځای کې هم د ماسټر ډګري وکړه سوشیالوجي کې، بلکل کورنۍ هم دا د خیال ساتي. دا راته ووایه چې بې ژوندې سفر له یې څوک ملګري خوښ کړي ده اوسه پورې یا در باندې څوک پېښ شوي دي؟ هر انټرویو کې ما نه دا کوېسچن کېږي. دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی. یاره Is it really important? دا سفرونه خو ډېر وي که نه، د هر سفر یو ملګری پکار وي. لکه د هنر سفر کې هنر ستا ملګری دی، د ژوند په دې ماشوموالي نه د غټوالي کې د مور او پلار ټولو کې ښه ملګري وي، په تعلیم کې د بیا کتاب ټولو کې ښه ملګری دی، خو د باقي پاتې ژوند کې د ژوند یو ملګری پکار وي چې هغه ستا د خوشحالۍ ویني. نو دې باره کې د څه سوچ دغه کړی دی، فکر کړی؟ فلحال خو زه په خپل هنر کې او په خپل فن کې دومره بیزي یم چې یقین وکړئ ما ته بلکل ټایم نه میلاوېږي نورو خبرو دپاره. څومره مینه چې زما فن سره ده، زما خپلې فیملي سره ده، دومره مینه له چا سره پیدا شوې نه ده چې کله پیدا شي بیا به ټولو ته پته ولګي. ښه، لکه دا مینه نه لرئ؟ نه نه، اوس یې نه لرئ؟ نه، فلحال نه. ګلپاڼه څه وایي چې د سندرې څه معیار پکار دی؟ معیار خو زما په خیال زه پخپله خو وایم چې څومره معیاري کار وي زه وکړم. معیار ښه پکار دی، ښه کوالټي شاعري، کوالټي چې کوم شعرونه دي د شعر انتخاب